تاسو به حتما د مارغه په نوم د یوه شاوخوا 8 کلن هلک ویډیو لیدلې وي چې ښځینه کالي یې اغوستې وه او د ناستو کسانو پر مخونو به یې ناړې توپ کولې. دې کوچني مارغه ته به ډلې ډلې کسان ور روان وه او ناړې یې د ډول ډول ناروغۍ لپاره ورڅخه وړلې. د مارغه د کراماتو کیسې په 2014 زردیز کال کې خورا پراخه سوې. ان له هلمند، روزګان او زابل څخه لا سلګونه کسانو مراجعه کړې وه. د مارغه تر کیسو څو ورځې وروسته د کندهار ښار په 9مه ناحیه کې د سرپټي ملا چې اصلي نوم یې ملا ولی جان و د جنسي تیري او بې پتې کیسې خپرې سوې. پر دې ملا د پلوشې په نوم یوې پیغلې تور پورې کړ چې ګواکې جنسي تیری یې پر کړی دی. د کندهار لومړۍ محکمې همدا سرپټي ملا په 19 کاله بند محکوم کړ، خو شاوخوا یو کال وروسته بیرته خوشي کړل سو. ملت غږ نن یو بل داسې په سپینه جامه کې پیر درته معرفي کوي چې له خلکو غوایان غواړي. د جامع الکمالات پیر د حاجي آغا جان په نوم مشهوره دی او د 5مې ناحیې اړوند نوراني مینه کې دربار خلاص کړی دی. پیر خو خپل غوی ترلاسه کړ، خو نازیې خپل ژوند د لاسه ورکوي. دا لومړی ځل نه دی چې په دې ښار کې داسې حالت سره موږ مخ کیږو. دا د نازیې د جنازې مراسم دي. نازیه چې 15 کاله عمر درلود د نور احمد لور وه. نور احمد وایي چې موږ د حاجي آغا په نامه یو پیر تور وستلی وه. پیر د غوایي د غوښتلو څخه وروسته بیا هم نازیه نه جوړه سوه او هم یې خپل ژوند د لاسه ورکړ. یا د نجلۍ د وینې په کمښت اخته وه، خو د پیر په نوم دا کس د نجلۍ خپلوانو ته ویلي وه چې همدلته یې درملنه کیږي، ډاکټر ته یې باید ورنولئ. د نازیې پلار د خپلې لور د ناروغۍ او درملنې اړوند داسې وایي. ډاکټران چې مې وروستله هغه ویل یا دا وینه غواړي، وینه یې کمبود کړي. بیا هم 15-14 کسه راوستلي، هغه سپینه وینه مو پیدا کړل. هغه څه هم پیدا نه وکړل، هغه د تور پاتې سول، هغه د نجلۍ مړه سوله. د مرحومې نازیې پلار نور احمد وایي څو شپې وروسته یې د لور روغتیایي وضعیت ډېر خراب سو، خو پیر ورته ویلي وه چې پر نازیې تر ټولو بد پیری ناست دی. د دې پیري د لرې کولو لپاره یوه تور غوایي ته اړتیا ده. د پیري، پیر او غوایي کیسه د مرحومې نازیې له پلار نور احمد څخه واورئ. دغه راته وویله، د تعویذو والا راته وویله چې دا زه تعویذ در کوم داسې، او ما ته به غوایي اډ راکړې. هغه چې مې واروستی هغه د ویله د خانې ته یې مه بیاست، مې ډاکټر ته ورولي او دا د کینسر نه ده د وینې. هغه چې موږ ډاکټرانو ته ورښکاره کړل، هغه وایي دا پر جیب یعنې پیری ناست دی. هغه چې مې ورښکاره کړل ویل یا ده. بالاخره نازیه وړمه شپه میرویس سبزوي روغتون ته وروستل سوې او حالت ته یې روح حق ته سپارلی. د میرویس سبزوي روغتون ډاکټران وایي نازیه د اوږدې مودې راهیسې د وینې په سرطان اخته وه، خو خپلوان یې پر داسې مهال روغتون ته رارسولې چې د زکندن وخت یې و. د موضوع د ښې څېړنې په خاطر د همدې پیر کور ته ورغلو، خو د پیر په نوم دې ټک ځان راڅخه پټ کړ. وروسته مو له پیر سره اړیکه ونیوله، خو پلمه یې وکړه چې ګواکې کور کې نسته. د مرحومې نازیې له خپلوانو سره یو ځای د همدې پیر د کور مخ ته دوامداره ودرېدو. د هغه حاجي آغا کور دی چې څو اونۍ مخکې د نازیې په نامه یوه ماشومه همدې کور ته راوستلې وه تر څو د وینې د سرطان علاج وشي. دې پیر د یوه غوایي په بدل کې د هغې د علاج غوښتنه کړې وه او ویلې وه چې دغه نجلۍ به هېڅ کوم طبیب او یا هم ډاکټر ته نه ورولي. غوښتل مو چې په دې وره کې له حاجي آغا سره وغږېږو، خو حاجي آغا هېڅ مرکې کولو او خبرو کولو ته حاضر نه سو. موږ د موضوع د ښې څېړنې په خاطر د کندهار د ارشاد حج او اوقافو ریاست ته ورغلو. په همدې ریاست کې د همدې برخې له مسؤل آغا ولي باراني سره مو د موضوع په اړه خبرې وکړې. هغه داسې وویل د دغه پیښې او کوم کسان چې خلکو پیسې اخیستې دي یا د خلکو څخه غوایي اخیستې دي باید جواب یې ووایي او موږ یې مطلق دغه ته څنګه قمنداني او دغه څنګه قضایي او دغه ته معرفي کېږي سړی چې هغه په ښار کې کار کوي یا په ښار کې تعویضونه کوي یا دغه ته څنګه کوډې کوي یا سیر کوي یا جادو کوي. موږ یو تعهدنامه جوړه کړې ده چې په هغه کې تقریبا 10 مادې دي او په دغه 10 مادو کې به یوازې دی، ځکه که موږ وایو چې تعویض د قرآن شریف نسخه ده او په شریعت کې جواز لري تعویض ته، همه دی به نه سحر کوي نه به جادو کوي او دغه تر څنګ نه به پالبیني کوي، هغه دغه کړي دي. دغه شامل زه ښکاره کړم موږ مطلق هغه کسان چې هغه دغه کړي دي قمندانۍ ته هم لیست ورکړی دي، تقریبا د 50 شاوخوا کې به هغه لیست دی چې موږ قمندانۍ ته ورکړي دي، دغه کسان باید منع سي او مطلق موږ بند کړي دي. په هغه کې تقریبا 15 نفره سیکان دي، په ښار کې سیکان هم دغه کوي او دغه تر څنګ هغه کسان دي چې هغه په ښار کې
تعویضونه کوي یا مادې نه د جوکا په جواز لري. موږ تقریبا په ګډ ښار کې 2 نفرو ته جواز ورکړی چې وروسته یو ځل بیا د همدې پیر کور ته د حج اوقافو د مسؤلینو او جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې له پولیسو سره یو ځای ورغلو. غویی مو د پیر په کور کې د کلي د ملک په ضمانت پرېښود. ژر به یې د مرحومې نازیې خپلوانو ته وسپارل سي. دا چې د حج اوقافو ریاست مسؤلین، امنیه قومنداني او نور مسؤلین له دې غوا والا پیر څه کوي، د ملت غږ راډیو په نور راپورونو کې به درسره شریک سي.